ګیلمن وزیر په خپل کتاب کې لیکي چې دی د شپې لخوا هدیرې ته وړل کیږي او بیا په قبر کې درول کیږي بیا د سترګو په وړاندې ځینې پښتانه وژني تر څو درته ووایي چې دی باید یوه ویډیو ریکارډ کړي. دا پیښه زما لپاره ډېره بوږنوونکې وه او ډېر زیاتې غمجن کړم. داسې نورې کومې دردناکې پیښې په دې کتاب کې ګیلمن باندې تېرې شوي دي که تاسو موږ ته یوه بېلګه ووایئ. تاسو هم کومې بېلګې ته چې اشاره وکړله واقعا ډېره زړه بوږنوونکې ده او همدغه شانته نورې ډېرې پیښې پکې ذکر شوي دي. مثلا دا وایي چې دغه توره ټوټه به یې زما په سر راښکته کړله او په ساتو به ما ساه نه شوه اخیستی سمه، نو زما نفس به بندېده. ما به ورته غږ کوو چې لږ خو یې پورته کوي ځکه ساه مې نوره وځي بندېږي، خو جواب یې د ټوپک په کنداغ راته راکوو. دا کله چې مثلا انسان هغه یو کسټروفوبیا تکلیف لري او زه شخصا خپله لرمه ځکه په بنده کوټه کې ما څوک بند کړي چې وایي چې ته د ځایه نه شې وتلی زما زړه شوي، یا فرض که څوک زما لاسونه کلک وتړي او پوه شم چې نور لاسونه نشم خلاصولی دا یو تکلیف دی رواني، نو دا د انسان زړه چوي. نو همدغه شانته که دغه خولۍ که تا ته بنده واچول شي او تی حس کوې چې بنده پاتې ده، نو دا وایي چې زه په ګرمۍ کې په کوټې ته بند واچولم، په دغه کوټه کې به بوی و د وینو د انسانانو مثلا د سرونو مازغه هغه پنجرو پورې نښتي وو، بوی بلته وو، پرې شوي لاسونه به پراته وو، چړې به پرتې وې چې په دې باندې به یې غوڅ کړي وو. همدغه شانته په داسې یو چوکۍ به یې کېنولم چې هغې ته به یې کرن ورکه او هغه به د لاندې طرف نه به ګرمېدله، زه به په دې باندې ناست وم او د جامو به سوخت شروع که، بوی به یې شروع که. نو په مختلفو طریقو ظلمونه پې شوي دي. یو ظلم په یو حالت کې پې نه دی شوی بلکې ډېر پې شوي دي، خو دا هر څه د برداشت کړي دي.